اوس د خدمت او د یووالي وخت دی، اوس د وطن د جوړولو. د کابل سروبي ولسوالۍ د الکترونیکي تذکرو ویبپاڼې چې د 1400 لومړي کال د مرغومي میاشتې له وروستۍ یې فعالیت پیل کړی، د شاوخوا 4000 الکترونیکي تذکرو له ویش څخه 1,300,000 افغانۍ عواید راټول او د دولت خزانې ته یې سپارلي دي. تر دې مهاله مو د 4000 شاوخوا الکترونیکي تذکرې ګران هیوادوالو ته توزیع کړي دي او د دې تذکرو عواید 1,300,000 افغانۍ تر اوسه پورې دولت بودجې ته جمع شوي دي. د سروبي د الکترونیکي تذکرو د ویش څانګې عمومي مدیر احمد ولي سمون وایي چې په دې ویش څانګه کې 15 کارکوونکي فعالیت کوي او هره ورځ شاوخوا 100 تنه هیوادوالو ته خدمتونه وړاندې کوي چې له دې ډلې نږدې 80 تنه د بایومتریک معلوماتو د ثبت او پاتې نیولې د خپلو الکترونیکي تذکرو د ترلاسه کولو لپاره مراجعه کوي. د ښاغلي سمون په وینا دغه ویش څانګه کې د نویو الکترونیکي تذکرو د ویش ترڅنګ له ویشه وروسته خدمتونو د اړوند د مصنع تذکرې د تذکرې نوي کول او د زیږیدنو د ثبت خدمتونه هم وړاندې کیږي. د سروبي د الکترونیکي تذکرو ویش څانګې عمومي مدیر همدارنګه وایي چې په تیر کې د دې ولسوالۍ او شاوخوا سیمو اوسیدونکي د الکترونیکي تذکرو د اخیستو په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ وو. سروبي ولسوالۍ د الکترونیکي تذکرو مرکز په فعالېدو سره خلک نورمال ډول دې مرکز ته مراجعه کوي. پخوا به دوی په ډېرو مشکلاتو سره نور ولایتونو ته د تذکرې اخیستو لپاره تلل. اوس الحمدلله دوی ته نږدې مرکز ایجاد شوی دی او دوی په نورمال ډول دلته د تذکرو اخیستو لپاره مراجعه کوي. د سروبي ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي چې د الکترونیکي تذکرو د ترلاسه کولو په موخه دې ویش څانګې ته راغلي د یادې ویش څانګې له فعالیتونو څخه خوښ دي او وایي راغلی یم چې دلته د هیواد ملي تابعیت یا الکترونیکي تذکره ترلاسه کړم چې خوشبختانه تذکره مې په ډېر اسانۍ سره ترلاسه کړه. دا چې تذکره د هر افغان هویت ده نو د دې ترلاسه کول په هر افغان باندې لازمي ده چې خوشبختانه وایم چې په دغه الکترونیکي یا برېښنایي تذکره کې د هر شخص هویت په صحیح ډول تثبیت کیږي چې په هغه کې د هر شخص څخه د ګوتې نښانونه اخیستل کیږي، د سترګو او همدارنګه د هغې هویت په صحیح ډول باندې تثبیتیږي او په ډیټابیس کې ثبتیږي. د سروبي ولسوالۍ د خلکو لپاره د خوشبختۍ ځای ده چې زموږ ولسوالۍ ته د الکترونیکي تذکرو دفتر راغلی او موږ کولی شو چې په کمه موده بغیر له کوم ستونزې څخه خپله تذکره ترلاسه کړو. پخوا وخت کې چون دلته د تذکرو دفتر موجود نه و، خلک خورا سیاسرې ماشومان سپین ږیري خورا په تکلیف به ول دا چې د کابل ولایت ته تلل یا ننګرهار ولایت ته تلل د تذکرو د ترلاسه کولو لپاره. نو خوښ یو چې د تذکرو دفتر دلته راغلی او موږ بغیر له کومې ستونزې او ډېر په اسانۍ سره دلته خپل ملي هویت ترلاسه کولی شو. زما ټولو افغانانو ته دغه پیغام ده چې را دې شي خپل د افغاني هویت خلکو ته ثابت کړي، ځان ته ثابت کړي چې زه افغان یم، خپله ملي هویت تذکره ترلاسه کړي. دا چې دا هیواد په موږ حق لري او د دې لپاره چې زموږ د هیواد دغه نفوس ګڼه په صحیح توګه معلوم شي نو هر افغان ته لازم ده چې را دې شي ځان لپاره او د خپل کورنۍ لپاره د تذکره ترلاسه کړي. تذکره مې واخیستله، هغه مخکې تذکرې چې وې خرابه سوې وې، هغه کاغذ او دا ښې تذکرې دي دا هغه دي کلکې دي او بل دغې باندې هر ځای ته تللی شو. مثال که سعودي ته ځې او که هرې خوا ځې لپاره د پاسپورټ لپاره دا شي و دلته دا اسانتیا موږ ته په دې پیدا شوه چې مصرف هم نه کېږي او دا ځای ښه څه موږ ته. مخکې به یا لغمان ته تلو یا به کابل ته تلو، هر سړی په خپل ولایت او خپل ولسوالۍ ته ته و دا مصرف هم نه سم. دلته تذکرې واخیستې 12 ولایتو د دې سروبي کې خلک شته، هر یو ته تذکره ورکړه. د یادونې وړ ده چې د ایسایي او معلوماتو ملي ادارې د هیواد په کچه د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ لرې پرتو سیمو او ولسوالیو ته غځولې ده چې د یادو سیمو اوسیدونکي په اسانۍ سره کولی شي خپلې الکترونیکي تذکرې ترلاسه کړي.